الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نننۍ ویډیو کې در سره په دې باندې خبرې کوم چې څرنګه کولی شو په باینانس کې اکاونټ جوړ او وریفای کړو. د دې لپاره له پلی سټور څخه د باینانس اپلیکیشن انسټالوو او د اکاونټ لپاره په اپلیکیشن باندې کلیک کوو. دلته ورته کریټ ا باینانس اکاونټ په لاندینی اپشن کریټ ا باینانس اکاونټ په دې باندې کلیک کوو. ساین اپ وذ ایمیل اور فون په لومړني اپشن باندې کلیک کوو. کریټ پرسونل اکاونټ په لومړني اپشن کې ورته یعنی د هغه ایمیل پاسورډ باید ستاسو سره موجود وي. په ریفرل آی ډي کې ورته موږ او تاسې دغه کوډ ورکوو 2-6-0-6-50-14 او په نیکسټ باندې کلیک کوو. نو زموږ او تاسو ایمیل ته به یو کوډ راشي. هغه کوډ موږ او تاسو په دې خانه کې ورکوو. غلی دی یا نه نو خپل جیمیل ریفریش کوو. مونږ ته د باینانس څخه کوډ راغلی دی نو مونږ به دغه کوډ له دې ځای څخه کاپي کړو. او دلته یې پیسټ کوو. نو زمونږ ایمیل به وریفای شي. دلته ورته پاسورډ ورکوو. پاسورډ باید داسې پاسورډ مونږ ورکړو چې هغه پاسورډ کاریکټر نمبر ولري. نو دغه پاسورډ مونږ ورکړ. په نیکسټ باندې کلیک کوو. نو زمونږ اکاونټ به جوړ شي. راځو د دې لپاره چې دغه اکاونټ مونږ او تاسې وریفای کړو. نو راځو په وریفای آیډنټیټي په دا اپشن باندې کلیک کوو. د وریفای لپاره په ګیټ وریفاید باندې کلیک کوو. نو راځو دلته ورته افغانستان انتخاب ته موږ او تاسې باید د آی ډي وریفیکیشن په 7 دقیقو کې ترسره کړو. او د دې لپاره ضروري اسناد پرسونل انفارمیشن گورنمنت ایشو آی ډي او لیونس چیک دا باید موږ او تاسو ضرور ولرو. نو راځو د وریفیکیشن لپاره په کنټینیو باندې کلیک کوو. لومړی موږ ورته نوم انتخابوو. هر هغه نوم چې ستاسو په الکترونیکي تذکره کې موجود وي هغه باید دلته ورکړئ. که لاست نیم تخلص ستاسو په تذکره کې موجود وي ورې کړئ، که نه وي موجود مه یې ورکوئ. او راځو په کنټینیو باندې کلیک کوو. په نیشنالیټي کې ورته افغانستان انتخابوو. په کنټینیو باندې کلیک کوو. د زیږیدو ورځ په الکترونیکي تذکره کې موجود وي. راځو په کنټینیو باندې کلیک کوو. دلته ورته خپل ادرس لیکو چې موږ او تاسې اوس چیرته اوسیږو. نو راځو پیلوو یې. پوسټ پروینس افغانستان. دلته پوسټل کوډ د دې لپاره چې موږ او تاسې پوسټل کوډ راکاپي کړو راځو په ګوګل باندې کلیک کوو او له ګوګل څخه د پوسټل کوډ نو د پوسټل کوډ دلته 25-250 هلته ورته 25-250 پوسټل کوډ لیکو. 25-250
سیټي ورته هوست انتخاب او تاسې چې د هر ولایت وای هغه باید دلته انتخاب کړئ او په کنټینیو باندې کلیک کوو. اوس که تاسې پاسپورټ لرئ دلته به پاسپورټ انتخابوئ. که تاسو ډرایور لیسنس لرئ خو دا د افغانستان په لیسنس باندې کار نه کوي، دا د هغه هیوادونو لپاره دی چې د هغوی لیسنس الکترونیکي وي. او که تذکره باندې وریفای کوئ باید ګورنمنت آی ډي په دې باندې کلیک وکړئ. نو راځو په ګورنمنت آی ډي باندې کلیک کوو او کنټینیو. Document verification. Upload a complete image of your ID document. دوهم کې ensure all details are readable in the image you upload. یعنی تاسې چې کله په لومړی له الکترونیکي تذکرې څخه عکس اخلئ هغه باید صفا وي، واضح وي او هغه باید ریډیبل وي یعنی د ویلو وړ وي. او دا ډاکومنټ چې دی آی ډي د الکترونیکي تذکره دا باید ایکسپایر نه وي، وخت باید ولري. Place document against a solid color background. شاته باید تاسو سپین کاغذ یا داسې څه کیږدئ چې هغه لیکنه ونه لري. نو د دې لپاره چې تاسې وریفیکیشن ترسره کړئ، ما د خپل باینانس وریفیکیشن پخوا ترسره کړی، تاسې به په کنټینیو باندې کلیک کړئ. لومړی به د الکترونیکي تذکرې مخ هغه سایټ څخه عکس واخلئ چې ستاسو تصویر پکې وي. له هغه وروسته به تاسې له بیک څخه عکس واخلئ انګلیسي له مخ څخه چې په هغې کې معلومات په انګلیسي لیکل شوي دي. له هغه وروسته چې کله تاسو دا دوه کمپلیټ تاسو به یوه سلفي اخلئ. په سلفي کې به تاسو ته هلته به تاسو ته لیکنه کوي چې یو خوا یا بل خوا مخ واړوه یا سمیل خندا وکړه، مسکی شه. نو تاسو به هغه وریفیکیشن ترسره کړئ او 8 یا 10 دقیقې وروسته به ستاسو اکاونټ وریفای شي. نو دا د باینانس د اپلیکیشن د وریفای کولو طریقه وه چې په دې سره تاسو کولی شئ د باینانس اپلیکیشن وریفای او اکاونټ پکې جوړ کړئ. تر بیا ښې چارې.